د کتاب نوم مدرن مجنون، لیکوال نعمت الله رحیمي، غږ عمران ساپی. د کتاب غږیز بڼه د کتابتون یوټیوب چینل، کتابتون ویبسایټ او کتابتون فیسبوک پاڼې څخه اورئ. پیل. سلام، زما نوم عمر دی. وختونه کېدل چې له وزګارتیا کړېدم. د ورځې په ویده وم او د شپې به د همدې کار او روزګار اندېښنو په سر اخیستی وم. ډېرې داسې شپې سهار شوې چې د لمر وړانګې مې په خپلو سترګو ولیدې. هغه وخت چې ډېر کم خلک ویښ پاتې کېدلی شي. 1988 هجري شمسي مازدیګر و. نوی له خوب پاڅېدلی وم چې مور مې کوټې ته راغله او په خبرو کې وویل: د خلقو اولادونه وګوره، دغه وخت له دندې کور ته راځي. زموږ د خان صاحب زوی ورځ دا وخت پیل کېږي. چوپ شوم، هېڅ مې ونه ویل. مور نه شوه درک کولی چې زما هم کور کې زړه تنګ دی. لاړم د کور مخې ته. تر ناوخته ماښام ناست وم او په زړه کې مې ژړل په خپل بخت، پر خپل حال او ژوند. ماښام تیاره وه، 8 بجې کېدونکې وې چې کوچنی ورور مې راغی او راغږ یې کړه: عمر لالا، ادې وایي راشه، ډوډۍ تیاره ده. اوس هلته څه بلډینګونه جوړوي چې په ساعتو ورک وي. ومې ویل: ښه درغلم، بیا یې ونشته خبره. لاړم. د مور د سترګو د خاطر لپاره مې لږ څه وخوړل، که نه اشتها خو ډېر وخت کېده له مخه به وه. وروسته له ډوډۍ خوړلو مې د ماسخوتن لمونځ وکړه او همداسې د خپلې خونې کړکۍ سره ناست وم. وخت تېرېده، شپه پخه شوه. تورو وریځو سپوږمۍ خپله غېږ کې پناه کړه. کړکۍ مې سر ایښې وو چې د لاندې یو قسم غږونه تر غوږو کېدل. لږ مې واورېدل: ها 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 ها، ژونده، زه چیرې یم؟ دلته څوک شته؟ ونه شو ورښکته شوم. بې له دې چې شور جوړ کړم، پټ له دروازې ووتلم. یو کس تر سترګو کېدو. شاته یې یوه بوجه اچولې وه. ځان سره مې ویل: لکه چې پوډري دی. بېرته راوګرځېدم. د کور خوا چې غږ وکړه: ها 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 ها، زه پوهېږم، هو پوهېږم. هان، په څه پوهېږې؟ په دې چې تا ماته پوډري او معتاد ګمان وکړه. ولې معتاد نه یې؟ له دې خبرې سره یې له خپلې شاته بوجې یو کتابچه راوستله او را یې کړه او ویې ویل: واخله، هسې زما په درد نه خوري. دا ووایه، بیا ووایه چې زه پوډري یم که نه. لاړم، کتابچه مې ځان سره واخیسته. زه ناڅه خوښ وم، ځکه خوښېدل مې د نورو ورځني یادښتونه ولولم او دا خو بیا په اجازې سره و. خونې ته دننه شوم. غوښتل مې ګروپ بل کړم چې برق نه و. خپل لاسي څراغ باندې مې کتابچې ته رڼا کړه. خړ ګرد پرې پروت و. ټک مې ورکړه. خړې خاورې ترې پورته شوې چې یو نوم تر سترګو شو: مدرن مجنون، 1980 هجري شمسي کال. کتابچه مې څه ناڅه سبا کړه. تیاره وه. زه یې هم کیسه کې نه شوم. همداسې مې کېښوده او د تل په څېر د کړکۍ څنډې ته ناست وم او اندېښنې مې کولې. داسې نیم ساعت وروسته به مې یو نظر د خونې منځ ته کتل. نور به مې نظر بیرون خوا و چې د خونې منځ ته مې وکتل چې د چارجر ګروپ څرک وښلو. خوشحاله شوم او ګروپ مې بل کړه. کتابچه مې راواخیسته، خلاصه مې کړه. لومړۍ پاڼه تشه وه، صرف یو سمایلي ایموجي پکې پر قلم جوړه وه. دویمه پاڼه مې خلاصه کړه. لیکلي وو: 1980 کال د جدې 2 نیټه. که څه هم موږ بهرنیانو غوندې له ماشومتوبه ورځني یادښتونه نه لیکو، دا فرهنګ زموږ منځ کې کم لیدل کېږي. خو خیر، زه یې د 16 کالو په عمر پیل کوم. هغه د مشرانو خبره نیک کار کې به ناوخته کوو نه. فکر کوم دا متل هم راغلط شو. ها 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 ها. خو خیر، د مشرانو خبرې دي. موږ کشران یو، موږ خو غلطي کولو ته جوړ شوي یو. نو زه به ځان در وپېژنم. که څه ورځني یادښتونه شخصي وي، خو څه خبره، کومه ورځ بل څوک له سلو تړ شي.
زما نوم ظاهر دی. هو همداسې بیا څنګه چې ظاهر کې یم باطن کې هم یم. دوه مخې توب مې نه ده زده. څه چې زړه کې لرم په خوله کې هم دي. ځکه خو ډېر ملګري رانه خفه کېږي. هم چې سپینې خبرې کوم خو هغوی بیا ظاهر باندې خپل خفګان نه کاروي. ځکه چې زه د دوی ATM یم. اوس خود صفتي نشي زه پر دوی خرچې کوم. خبره راغله زما تعلیم. ما 12 کاله ښوونځی ویلی. تر څنګ ما د خپلې مینې له وجې چې سافټویر سره درلوده اپ ډیولپمنټ ویلي. او دا ورځ یادښتونه چې ما پیل کړل د یو خاص دلیل لري. هغه دا چې 2 هفتې کېږي پوهنتون پیل کړی او خبره د زړه ده. 2-3 پاڼې تشې وې. شاید دلته یې څه لیکلي وو. داسې ښکاري دي چې شکولې وې. له کتابچې خیر بله پاڼه مې واړوله. د 1483 د جدي 40 ما ویلي چې زموږ عادت نه دی. دا یادښتونه لیکل خو خاص ستا لپاره یې لیکم. ځکه ستا له چلند ښکاري چې ته به زما نه شې. بیا دا کتابچه در کوم. کیدای شي زما په لیکنو د زما سره مینه پیدا شي. خو ظاهر د ماتې خوړلو سړی نه دی. 4 هفتې پوره کېږي چې پوهنتون مو پیل کړی دی او زما مغز کې ټکی نشته. یو دا چې نور تختې ته ګوري زه د هغې د مخ هندارې ته. بل دا چې دا رشته اصلا زما خوښه نه ده. ظاهر اصلا پوهنتون ته نه دی جوړ. ځکه بیل ګیټس غوندې یم. خیر د نن ورځې کیسه به ولیکم. سهار 8 بجې پوهنتون پیل کېږي. دا چې زما عادت دی سهار د لمانځه وروسته خوب نه راځي او نه ویده کېږم. تر 7 بجو خو په یو رقم وخت تېروم. وروسته له هغه بیا د چای خوړلو له کوره راوځم. ځکه کور کې خو ټول تر ناوخته ویده وي. 20 دقیقې وي پوهنتون ته ورسېدم. د پوهنتون له کانتینه مې د خوړلو لپاره چای او بسکټ راوړل. سیمت ته راپورته شوم چې ګورم هغه سیمت کې ناسته ده. نور څوک هم نشته. غلی لکه یو شریف هلک غوندې کېناستم. نه مې غوښتل د هغې مخکې شوخي وکړم. خو څه وکړم؟ رګ رګ کې مې شوخي ده. ځان سره مې سندره زمزمه کوله چې یو دم رایاد شوم چې کتابچه مې هم له کوره ځان سره نه ده راوړې. ومې ویل وا بیخي له غړ راغلی یم. باید اوس کتابچه راوړم. له سیم په وتلم چې هغې غږ وکړه. هی لکه هی نجلۍ څه شی دي؟ که لاندې کانتین ته ځې یو څه راته راوړه. زه نشم تللی. هلته ډېر هلکان دي. هو زه خو ځم. نجلۍ راته یو 50 راوباسه. ما زړه کې وویل ګوره غیرت کې مه راځه. دا واخله یادګاري وساته. پیسې مې ترې واخیستې او روان شوم. کله چې کانتین ته ورسېدم رایاد شول چې ما خو ونه پوښتل چې څه غواړي. خو کتابچه مې واخیسته. بېرته سیم ته لاړم. غږ مې وکړه پرې. هی تا څه غوښتل؟ ما ته دې ونه ویل. پرېږده یې اوس یې مه راوړه. ته هم رشخند وکړې. ما ویل ته به نور غوندې نه یې. ښه اوس پیسې بېرته غواړې؟ نه تا ته یې پرېږدم ښایي. جیب باندې مې لاس ووهلو تر څو یو بل 50 ورکړم او دا زما سره پاتې شي. خو جیب کې مې زرګونه وو. حیران وم. خو یو دم ورغلم 1000 روپۍ مې ورکړې. ما 50 روپۍ درکړې وې. دا خو زرګون دی. نه ما ته دې همدا راکړې وو که نه؟ نه 50 وې. ما سره 1000 روپۍ بیخي نشته. همدا و راشه تلاشي کړه. ما سره خو 500 نشته. زړه نازړه یې د سکول کې واچولو. چوپ وه. څه یې نه ویل. د پوهنتون د رخصتۍ وخت کېدو. ټول له سیم په ووتل. زه په تمه وم چې هغه ووځي بیا به ځم. خو سیم خالي شو. هغه یې پر ځای وه. زه هم روان شوم چې فکر ونه کړي چې دا زما لپاره سیم کې دی. چې له دروازې وتلم هغه هم زما په لورې را روانه شوه او راغږ یې کړه. ګوره داسې ولې کوې؟ زه پوهېږم هغه پیسې زما نه دي. ته پرېږده ما ویل که مهم څه وای. رامنډه مې کړه او روان شوم ترې. دروغ ویل هم سخت وي. وروسته له مودې د دې یادښتونو په لوستلو خوب راغی. بله پاڼه مې واړوله. تشه وه. صرف یو زوړ 50 پکې پروت و. ومې ویل شاید همدا هغه 50 ده. کتابچه مې وتړله او ویده شوم. عجیبه وه. د ټولې ورځې خوب سربیره بیا د شپې ویده شوی وم. خو هېڅ مې
له لوستلو زړه نه مړېدو. سهار مې مور راباندې غږ وکړه، لمونځ وکړه. پر جاینماز ناست وم، ورمخکې شوم. د بالښت له سره مې کتابچه راواخیسته، پاڼې مې واړولې. 1980 د جدې 6 نیټه پرون جمعه وه، ځکه مې لیکنو ته هم رخصت ورکړی و. د پنجشنبې د ورځې لیکنې به اوس وکړم. د پنجشنبه ورځ اول وارو چې ناوخته سیمت ته لاړم، خو پوهنتون ته وخته رسېدلی وم. کتابتون کې وم، د یو کتاب په لوستلو بوخت وم، ځکه ناوخته شو. سیم ته چې دننه شوم، کومه څوکۍ باندې چې زه کېناستم هغه باندې بل کس ناست و. مجبور وم د مخې قطار ته لاړ شم چې زما ډېر بدې شي. د هغې 2 قطاره شاته څوکۍ کې کېناستم. د تل په څېر د خپل قلم سره په لوبه بوخت وم. درس نو چېرته له ما کېږي. اول ساعت تېر شو، د تفریح وخت و. ټول به وتل، خو له ما دا د ماشومانو کارونه نه کېدل چې په چپسو او پاپړو ځان وشرموم. ها ها. سیم کې ناست وم. یو څو نور ټولګیوال هم وو، هغوی هم دهلیز ته ووتل. هغه هم تللې وه. زه له څوکۍ پورته شوم، خپل آخر د پاچاهۍ څوکۍ ته روان شوم چې هغه هم سیم ته رادننه شوه. لاس کې پارسل و، چپسو پکې. زه هغسې ورته جام پاتې وم. کتل مې ورته چې یو دم یې وویل: خورې؟ ها ها. څه وایم، چپس خورې؟ که نه خورې نو لار نه ایسته شه. ها ها وبخه، پام مې نه و. جام وکېنځېدم. راته بې خندل او ست یې وکړه. راته بیخي پوه نه شوم چې پر ځمکه درېدلی یم که په هوا یم. وخت داسې ژر تېر شو چې هېڅ پوه نه شوم څنګه کور ته راغلم. کور کې وم، خپلې خونې کې، چې مور له وره سر راښکاره کړه او ویې ویل: ظاهره زویه، ډوډۍ تیاره ده، راشه. زه موړ یم. هغې ست راته. خبره له خولې نه وتله، خو نیم کې مې تېره کړه. مور وویل: څه؟ د څه شي ست؟ هغه داسې وه مورې چې ملګري ست وکړه. ډوډۍ مې اخیسته وخوړله. ښه ښه، دارو دې شه زویه. ښایي زه لاړم. مور خو لاړه، خو زه وکې هم وم. نو نس چېرته ګوري چې خوشحاله که خفه. مور دوی ډوډۍ خوړلې وه. مور لمونځ کولو. ما غوښتل پټ د پخلنځي خوا ته لاړ شم چې څوک مې ونه ګوري. د چا خبره غیرت کې راغلی وم. مور سلام ګرځولو او زه برق غوندې د پخلنځي خوا لاړم. څلورو طرفونو ته ګورم، خو د خوړلو لپاره هېڅ نه وینم. یو دیګي کې شړومبې وې. بې له څه کتلو مې په سر واړولې او خونې ته مې منډې کړې. ستړی شوم او ساه مې بنده بنده کېده. همداسې پروت وم، خوب راغی راباندې. له پوهنتونه رخصت شولو. موټر مې چالان کړی و. په تمه وم تر څو لږ ګرم شي حرکت وکړم. زموږ پوهنتون کې به اول هلکان رخصتېدل، وروسته نجونې. زما موټر تر څو ګرمېدو، نجونې هم رخصت شوې. سمدلاسه چې ما حرکت وکړه، هغه هم زما مخې ته روانه وه. ځان سره مې وویل: ظاهره همدا یې وخت دی ګوره. نه نه، که د موټر ورته ودرولو بد فکر به وکړي. خیر، همداسې ترې تېر شوم چې د څنګ شیشه کې ګورم لاس ګوروي. یو دم ودرېدم. موټر مې ریورس کړه. شیشه مې ښکته کړه. ومې ویل: هن څه وایې؟ وبخه، زموږ د ترانسپورټ موټر نن نشته، پنجشنبه هم ده، موټر نه پیدا کېږي. نو ته کومې خوا ته ځې؟ زه داسې کوټه سنګي پورې ځم. الله، نو ما به هم ونه رسوې؟ صحیح ده، زه ثواب ګټلو کې بیړه کوم، راپورته شه. موټر کې ناست و. خبرو خبرو کې هغې وویل: ته پوهېږې زما ته ډېر خوښ یې. حق حیران شوم. همداسې مې ورته کتل چې وچیغه شوه: مخې ته ګوره ظاهره. خبره خلاصه وه. لوی ټیلر را روان و. مخامخ چې بریک ته مې پکړه، پښه مې له کمپلې راووتله. نیغ کېناستم. یو ساعت مې په خپل تور بخت سوچ کولو. بیا به خندا راغله چې دا څنګه خوب و. بس ومې ویل: د شړومبو خوب هم زورور دی. تر همدې ځایه مې لیکنې ولوستې. مورکۍ مې غږ وکړه: عمره، راشه چې باران پیل نه شي. وریځ پخه سوه. بام ته وخېجه او هغه شوتله راښکته کړه چې لمده نه شي. لاړم، شوتله مې راښکته کړه. د اسمان پړکا وه. بېرته مې خونې ته دننه شوم. د کړکۍ په څنډه ناست وم. کتابچه مې راواخیسته. ټک ټک اوازونه شول.
پورته مې وکتل، پر ښیښو ګلۍ لګېدله. د مور غږ له دهلیزه خپ خپ تر غوږو کېدو ویلې: وه خدایه، دا ګلۍ خو به ډېر فصلونه خراب کړي. ما یادښتونو ته دوام ورکړه. د 1983 کال د ژدې 28مه. نن سهار ټولګي کې د تل په څېر ناست وم. لا څوک نه و راغلي. له ځان سره مې د رحمان بابا د غزل څو بیتونه ویل: نو اشنایي توره بلا د اشنا مشي، جدایي به دې فنا که فنا مشي، دغه غم به دې د زړه ولیکه غوڅې، ګرفتار به درد او غم د جانا مشي. دا مې لا نیم ویلي و چې شاته مې وکتل، هغه دروازې سره درېدلې وه. زه داسې تک سور شوم، اول وارو چې تر تاثیر لاندې راغلم. هغې وخندل او ویل: میانې. چوپ وم، له خولې مې خبره نه وتله او زړه وویل: وایه ورته، وایه، همدا یې وخت دی. مغز وویل: نه، که یې ونه منې نو هنګامه جوړېږي. نو دومره مې وویل: نه، زما د رحمان بابا شعرونه خوښ دي. ځکه هغه بې له څه ویلو راغله، زما څنګ ته چوکۍ باندې کېناسته. داسې پر شونډو مسکا خوره وه لکه یو ماشوم چې نانځکو ته خوشحالېږي. ویل: پوهېږې په څه، زما هم شعرونه ډېر خوښ. دلته کې او ته زما له طبیعت سره برابر یې. نور خو ټول درسونه وایي. خوشحاله شوم چې درس نه ویلو لکه چې ګټه راته وکړه. ومې ویل: زه خپله هم لږ لږ لیکم. څومره ښه، نور به وخته راځي، زه هم وخته راځم، نو یو بل سره نوې لیکنې او شعرونه شریکوو. صحیح ده، دا خو لا ښه ده. ډېرې خبرې مو وکړې. ټولګی ورو ورو ډک شو. هغه لا ناسته وه. د هغې ښایست مکمل پوهنتون متاثر کړی و. ځکه خو ټول زما لور ته عجیب عجیب کتل. ورته ومې ویل: ښه، نو اوس ځای ته لاړه شه، خلک بد فکر ونه کړي. ښه ځم. داسې خوشحاله وم چې مه پوښته. خو یوه خبره وه چې د هغې غوښتونکي ډېر وو. له هغې ساعت چې دا ما سره نور ولیده، ټولو به بد بد راته کتل، خو زه یې کیسه کې نه وم. د رخصتۍ وخت و. د آخري ساعت حاضري اخیستل کېده چې هغه راغله، راته یې وویل: سبا ته وختي راشه بیا. له خپل دستګوله یو قلم راوباسلو، ما ته یې راکړه. ویل: دا مې مرحوم پلار راته هغه وخت راکړی و چې 10م ټولګي کې اول نمره شوی وم. اوس یې تا ته درکوم، خو ساتنه به ترې کوئ. څه مې ونه ویل. وزر نه و که نه په هوا وم. نه پوهېدم چې داسې به ژر ژر ما سره ملګري شي او خپل خاص څه به راکړي. کور ته ورسېدم، ناست وم او قلم مې لاس کې و. ورته کتل مې. پلار وختي راغلی و. دا ورځ یې وویل: قلم د کتلو لپاره نه، د لیکلو لپاره دی. درس ووایه، راتلونکی غم خو در سره نشته. زه به تر کله درته ژوندی یم. مور د خبرو منځ کې ورنوره کړه: اوهو، پرېږده، بېچاره ستړی دی، تل ورته همدا خبرې کوې. نور لوی ده، خپله ښه پوهېږي. زه همداسې پورته شوم، خپلې خونې ته ولاړم. تر دې ځایه مې لیکنې ولوستې. ګلۍ درېدلې وه، خو نری نری باران و. مور غږ وکړه: عمره، بام ته پورته شه، ناوه بنده ده، خلاصه یې کړه چې هسې هم بامونه شړېدلي دي. لاړم، بامونه ناوې مې خلاصې کړې. ډېر وخت تېر شو. غرمه تېره، د ماسپښین لمونځ مې خلاص کړه. پر جای نماز ناست وم چې د لمر وړانګې پر جای نماز ولګېدې. ګلۍ شوې وه، ځکه سړه و. لمر په هډوکو لکه دارو داسې لګېدو. لاړم د کور مخې ته، په خپل دایمي ځای کېناستم. کتابچه مې ځان سره وړې وه. کېناستم، د یادښتونو لوستلو ته مې دوام ورکړه. 1980 د ژدې 30مه. ویلو ته خو څه نشته، خو اوس په مات زړه وایم چې ظاهر د ماتې خوړلو نه دی. سهار سیم ته وختي راغلم، ځکه هغې ویلي وو. کله چې ورسېدم، هغه له ما مخکې راغلی وه. کېناستم، جامو کې نڅېدم. ډېر خوشحاله وم. زما یو کتابچه وه، هغه مې وړې وه، ځکه هغې کې مې غزلونه او شعرونه لیکلي وو. د هغې لپاره کتابچه مې ورکړه. ومې ویل: واخله، وګوره، شاید خوښ دې شي. ښه، واخله، ته هم. له کانتین نه مې تا ته هم قهوه راوړې. مننه. نو څه وایم؟ مننه د جیب کې کېږده، ملګرتیا کې نه مننه نه بښنه. واو، دا خو لا ښه ده. زما هسې مننې او بښنې نه خوښېږي.
یو بل سره مو کیسې کولې. خبرو کې هغې دا وویل چې وګوره دا زما کتابچه، ما هم یو څه ناڅه پکې لیکلي. کتابچه یې راکړه چې خلاصه مې کړه، یو انځور ترې راولوېدو. راپورته مې کړه چې د یو هلک انځور و. ومې ویل دا څوک دی؟ ورور دې دی؟ نه استغفرالله، ورور نه، کوژدن مې دی. څه؟ هو کوژدن مې دی. له ماشومتوبه یې په نوم وم، اوس اردو کې دی. د عسکرۍ دوره یې خلاصه شي واده کوو. ښه واده ته مې راځې بیا؟ هېڅ مې ونه ویل. کتابچه مې هم پاتې شوه. له پوهنتون راووتم او تر اوسه په زړه کې زما منځنی انسان سل وارې مړ شو. دا لیکنه تر همدې ځایه وه. وروسته 3 پاڼې بیا تشې وې. زه هم خفه شوم ځکه د دې یادښتونو منځنی کرکټر ډېر په زړه پورې و او ما ګمان کوو چې لکه زه چې وم. بله پاڼه کې بیا لیکنو دوام موندلی و. 1980 د دلوې 2 نیټه. وروسته له څو ورځو پوهنتون ته تللی وم، خو بې خونده شو او اوس که هغه هم راسره خبرې وکړي زه یې نه کوم. زما پښتو غیرت یې نه مني چې د بل کس ناموس سره خبرې وکړم یا د مینې او محبت په سترګه ورته وګورم. خپل ځای باندې ارامه ناست وم. دا چې ټولګي کې لږ شوخي کوم، هن استادان وایي چې ولې داسې چوپ یې، څه شوي؟ ما به څه ویل، بس چوپ وم. له هغې مې نظر غلا کولو، نه مې غوښتل ورته وګورم. څو ځلې به یې زما خوا مړې سترګې راوړولې. ما به مخ بل خوا واړولو. رخصت شولو او تر ټولو مخکې دا ځل له ټولګي ووتلم. موټر مې چالان کړه، ناست وم تر څو حرکت وکړم. نجونې هم رخصت شوې، نو زه نور په تمن شوم. حرکت مې وکړه. د هماغه خوب په شان مې مخې ته راغله، خو زه ترې تېر شوم. ور ومې نه کتل. دا لیکنه همدومره وه. پاڼه مې واړوله. 1980 د دلوې 3 نیټه. د شپې مې ځان سره سوچونه کول چې که زه داسې چلند تغیر کړم نو دا صحیح نه ده. مخکې خو هم ما ورته د مینې اظهار نه و کړی، بس د 2 ټولګیوالو په څېر مو یو بل سره خبرې کولې. نو دا ښه ده چې هماغسې نارمل اوسم. سهار په هماغه خپل وخت پوهنتون ته لاړم. ټولګي ته دننه شوم. هغه ناسته وه. ورغلم. لومړی خبره یې دا وه چې هی په تا څه شوي چې داسې بل ډول چلند کوې؟ څه ستونزه خو به نه لرې؟ هېڅ، هسې لږ ناروغ وم. څه؟ ولې څه شوي وو؟ لږ زکام وم، اوس مې هم تبه ده. له دې خبرې سره یې یو دم زما لاس ونیولو. ویې ویل دروغ ولې وایې؟ ته خو جوړ یې. نه اوس که شوم چې راتلم دوا مې خوړله. انسان که څومره هم نیک شي خو مینه کې ړوند شي. د هغې لاس چې په ما ولګېد نو ما زړه کې وویل ته څه خبره یې؟ د مینې تبه ده، په اسانۍ نشي کېږي. هغه یې خپل ځای ته لاړه. ما د خپل کتابچې له مخې د عابد صاحب دا بیتونه لوستل. تا نه توبهګارو ما بلا توبې مې ماتې کړې، یوه خندا دې وکړه او 80 توبې مې ماتې کړې. نن یې په کتو کې د شرابو نشه راکړله، نن یې په کتو کې د شرابو نشه راکړله، بیا رانه نن وشوله ګناه توبې مې ماتې کړې، بیا رانه نن وشوله ګناه توبې مې ماتې کړې. همدې کې د پوهنتون زنګ ووهل شو. درسونه پیل شول. د هغې کتابچه ما سره پاتې شوه. غوښتل مې ورې کړم تر څو بیا لیدو ته اخر کې بهانه جوړه نه شي. څه مې کړی وی؟ لیدلو باندې لا ځورېږم، خو داسې ونه شول. د اول ساعت 45 دقیقې تېرې وې چې پوهنتون ته د دوی له کور څوک راغلل او هغې له ځان سره بوتله. زما زړه درزېدو. ذهن کې مې همدا خبرې وې چې داسې نه ما سره چا لیدلي وي، هسې نه چا بد ګمان کړی وي او د دوی کور ته یې خبر ورکړی وي. خدای مه کړه زما په سر یې په درسونو بندیزونه لګېږي. دا ډول اندېښنو مې سر په درد کړه. 1/2 ساعت وروسته یې زه هم له پوهنتونه ووتلم او کور ته لاړم. موټر مې خپل ورور ته په لاس ورکړه. زه کور ته دننه شوم. دهلیز کې څوک نشته و. همالته پرېوتم. سوچونه مې کول. همداسې خوب وړی وم. چا مې په ګلاس ایښی و. خوځولی مې. سترګې مې نیمې پټې وې. ومې وویل، ومې اورېدل، ظاهره پاڅه بچیه،
لکه چې بد خوب دې لیدو. ولې بابا؟ ورشه مخ باندې یخې اوبه واچوه، خولو کې ډوب یې. خو څه شوي وو؟ زه خو ویده وم. نه پوهېږم، خوب کې دې سوله سوله ویل، لکه چې د جګړې ستړی څه مې ونه ویل. ځکه سوله خو د هغې نوم دی. که ټوله نړۍ کې یو مرمۍ پاتې نه شي، ټوله نړۍ آباد هم شي، زما د ډنګ بنګ ژوند شهزادګۍ خو هماغه ده. بې له هغې زما امپراتورۍ کې هره ورځ ماتم دی. مخ مې ومینځلو، اودس مې وکړ. د مازدیګر وخت و، جومات ته لاړم. لا د لمانځه وخت نه و. څنګ ته کېناستم. شېبه وروسته ملا صاحب ډغه کړه، وظاهره دلته راشه. له ځایه پورته شوم، څادر مې څنډ وهلو، ورنږدې شوم. ووایه ملا صاحب، خیرت خو دی، ولې دې رنګ اوښتی؟ څه هم نشته، ملا صاحب خیرت دی. ګوره زویه، که یو ورځ هم له تا مشر وم، شاید له تا ډېر پوهېږم. ووایه، له ما یې مه پټوه. یو شېبه چوپ شوم، زړه مې ډک و. همدا یې وخت و. ملا صاحب، زړه مې له ژونده تور دی. استغفر الله، ګناهګار شوې. داسې مه وایه چې ستونزه شته، حل هم شته. مه یې هېروه چې لا تحزن ان الله معنا. پوهېږم ملا صاحب، خو دا ستونزه نه حل کېدونکې ده. د مینې معامله ده. سر مې ښکته واچولو، ومې ویل هو. نو ولې ونیا جرګه به ورشو؟ نه ملا صاحب، ښه د بل په نامه ده. ملا صاحب غلی شو، سوړ سیولی یې وویست. زویه، الله جل جلاله له صبر کوونکو سره دی. هغه زموږ په خیر دی. شاید هېرولو کې خیر وي. مینه دا نه ده چې باید زموږ د سترګو وړاندې وي. مینه یو حس دی. خبرو کې وویل، الله سره مینه لرې؟ بېشکه ملا صاحب. الله جل جلاله دې لیدلی؟ نه، خو الله شته دی. په دې خو ټول ایمان لرو. نو ته هم د هغې یادونه خپل قوت وګرځوه. که یادونه یې تا کمزوری کوي او ویرېږي، ویره دې ملګرې کړه. ملا صاحب په اوږه لاس راته کېښود، لاړ. چې د لمانځه وخت دی. شېبه وروسته جمع وشوه، راووتم. د باندې د جومات پر دیوال ناست وم. د پټو خوا مې سیل کوه. هوا سړه وه. څادر مې تر ځان تاو کړی و. کور ته ولاړم. زړه مې هېڅ ځای سکون نه موندلو. ډوډۍ تیاره شوه. پلار وویل، بچیه، درسونه دې څنګه مخکې ځي؟ ښه دي بابا. داسې دې وویل لکه هېڅ چې ښه نه وي. نه، ښه نو زه راځم. بس د ډوډۍ خوړلو او خبرو کولو حوصله مې نه وه. پورته شوم. زه ویده کېږم. چېرته ځې زویه؟ ستا لپاره مې ستا د خوښې پالک پوخ کړ، او ته بې له څه خوړلو ځې؟ څه مې ونه ویل. د دویم پوړ زینو کې کېناستم. د ورور غږ مې واورېده. ویې بابا، په دې خدای خبر څه شوي. نن یې چالان موټر تر دروازې نه شو دننه کولی. ما ته یې راوسپاره. خیر، نوی پوهنتون پیل کړی، هر څه به سم شي. خونې ته مې لاړم، پرېوتم. خو د خوب درک نشته و. فلمونو کې مې د ستورو شماره لیدلي وو. ما بیا په رښتیا وشمېرل. د ملا ځان وخت کې مې سترګې پټې شوې وې. چې راویښ شوم، لمونځ قضا و. د ټولو ورځو په پرتله ډېر په بیړه پوهنتون ته لاړم. ټولګي ته دننه شوم، نشته وه. نه به راغلی. خو بیا مې هم ځان ته دا ډاډ ورکولو چې وروسته به راشي. خو د رخصتۍ زنګ وهل شو. ماښام کېدونکی و. کوچني ورور مې نارې کړې، عمر لالا راشه، ادې دې غواړي. ورغلم، ومې ویل السلام علیکم ادې. څه دې ویل؟ زویه، لکه چې زما خبرو در باندې تاثیر کړی. ګاونډۍ ښځې وویل چې زوی د کور مخې ته کتاب لولي. ځان سره مسک شوم. هو ادې، درس وایم. شېبه وروسته ډوډۍ تیاره وه. لوبیا پخه وه. زما ډېره خوښه ده. د ستړیا ډوډۍ هم ډېر خوند وکړه، ځکه لوستلو ستړی کړی وم. لمونځ مې وکړه. ډېر ژر ویده شوی وم. سهار شو. د چرګانو بانګونه مې اورېدل، خو بړستن مې لا نوره پر ځان کش کړه. شېبه وروسته مې سترګې پرانیستې. لمونځ مې وکړه او وختي د باندې ووتلم. کېناستم او لیکونو ته مې دوام ورکړه. 1881 کال د حمل
لومړۍ نیټه. پوره 50 ورځې تېرې شوې. بیا مې هم نه غوښتل چې خپل د بدبختیو لیکونو ته دوام ورکړم. خو ژوند به نورې کومې لوبې کوي، الله پوهېږي. دومره وخت کې صرف د هغې لپاره پوهنتون ته راغلی یم. خو هغه بیا هندارې ته نه ګورم. خو ټول وایي له ځانه دې څه جوړ کړي. ږیره او ویښتان مې اوږده شوي دي. د دې لیکنې لامل هم هغه ده. تېره ورځ ټولګي کې ناست وم. استاد د درس ویلو وروسته پوښتنې کولې. رخصتۍ ته کم وخت پاتې و. استاد غږ کړه: پاڅه شیخه. هېڅوک پورته نه شول. استاد زما لوري ته اشاره وکړه. ویې ویل: هی، تا ته وایم. څه؟ هو، ولې ته شیخ نه یې؟ نه ولې؟ خو مشر ښکارې. پاڅه، درس تکرار کړه. ټولګیوال په خندا شول. ها ها. همدې کې د رخصتۍ زنګ ووهل شو. د ژمي اخر بارانونه و. د پوهنتون راوتلو وخت کې ټولو راپسې چغې وهلې: شیخه، شیخه. خو زه چې په زړه ړوند او کوڼ نو داسې مې څه ورته پام کېدو. کیسه کې نه شوم. د خپل موټر خوا ورغلم. د موټر دروازې سره یو پیغله درېدلې وه. له سړو رږدېده. لمدې زلفې پر مخ زنګېدلې. باران یې د سترګو د رانجو سیلاب جوړ کړی و. هو، هغه وه. سر مې وخوځولو. سترګې مې ومکې چې خوب نه وي. خو هغه وه. په غوسه مې وویل: څوک یې؟ په ژړغوني غږ یې وویل: پوهېدم، اوس به مې نه پېژنې. ژړا مې ونه شوه زغملی. ومې ویل: هله، سړی دی، موټر ته پورته شه. موټر ته پورته شوه. ځان مې کابو کړه. ومې ویل: څنګه دومره وخت وروسته؟ هغه ورځ چې لاړې بیا رانغلې. زما کتابچه ته سر پاتې وه. حیران شوم ځکه پوهېدم چې اصلي خبره بل څه ده. رښتیا ووایه، څه شوي؟ په ژړا شوه. خبرې نه کولې. ما هم څه ونه ویل چې زړه یې تش شي. ځکه پوهېږم ډک زړه څه معنا. شېبه وروسته یې وویل: هغه ورځ چې له کوره راپسې ورونه راغلل، زما کوژدن سرحد کې شهید شوی و. مې وباس او غلی شو. څو شېبې غلی وم. د چا په مرګ خو خوشحالي ګناه ده. خو زړه مې ښه شو چې ګواکې زما لاره صفا شوه. خو بیا مې هم دا سوچ کولو چې خپل کوژدن سره یې مینه لرله، ځکه خو یې انځور کتابچه کې و. ومې ویل: الله دې وبخي. خو څه؟ خو ولې دومره وخت نه راتلې پوهنتون ته؟ په ژړغوني غږ یې وویل: داسې کوې؟ داسې مطلب؟ ته ولې نه پوهېږې؟ ولې؟ هغه کتابچه ما قصدن تا ته پرېښوده. له دې خبرې سره له موټر ښکته شوه. غږ مې کړه: چېرته ځې؟ همداسې ولاړه. ما په زور چیغه کړه: ستا عادت دی همداسې تګ؟ مه راځه، بیا هم رانه شې. د موټر ډیشبورډ باندې له هغه وخت راهیسې کتابچه هماغسې ایښې وه. ما کتلې نه وه. پورته مې کړه. خلاصه مې نه کړه. ومې ویل: والله که یې وګورم دا څه ماشومتوب شو. فکر مې ډېر ګډوډ و. لږ څه غوسه هم وم. د موټر ټایپ کې سندره غږېده: کله چې ستا د سترګو په ښکلا واوښتم، لاړم اشنا د مینې په بلا واوښتم. سندرې مې زړه نرم کړه. د هغې سترګې مې سترګو ته کېدې. ومې غوښتل وګورم چې کتابچه کې داسې څه دي چې ما ته یې پرېښې وه. په روان موټر کې مې کتابچه خلاصه کړه. په لوستلو مې پیل وکړه. لیکلي وو: زما بخت له ماشومتوبه تور دی. کله چې نوي وزېږېدم، د خوشحالۍ په جوش کې مې پلار زما ژوند د بل چا د زوی په نوم کړه. له ماشومتوبه مې دا غږ نوم اورېدلی، خو چې زړه څوک ونه مني انسان نو څه شی دی. زما نه دی خوښ. که واده وشي هم صرف زما له جسم سره به واده وي. زما روح لومړی د هیچا نه و، خو اوس پکې یو څوک. ظاهره زه اوس تا سره مینه لرم. له دې سره مې کم پاتې و چې بیا ټکر کړی وی، خو شکر بچ شوم. د سهار ناشتې لپاره کور ته ولاړم. زه هم ډېر خوشحاله شوم چې ظاهر سره مینه لري، نو ځکه مې په مړه ګېډه ناشته وکړه. خو ژر مې له خپل ځایه پاڅېدم. خونې ته مې ولاړم او لیکونو ته مې دوام ورکړه. عجیبه وه،
د یو بېلې کتابچې پاڼې له دې لیکونو وروسته ورسره سریح کړې وې، خو ما دوام ورکړه. 1881 هجري شمسي کال د حمل 23مه. څو ورځې خو داسې حالت نه و چې لیکونو ته یا وخت پیدا شي او یا دوام ورکړم. خو اوس به یې ووایم. د هماغې ورځې سبا و. ډېر په خوشحالۍ پوهنتون ته ولاړه، ځکه زه پوه شوم چې سوله مې مینه راسره لري. اوس که رانه شم پیدا کوم یې. پوهنتون ته چې ورسېدم ټولګي ته دننه شوم، کېناستم. شېبه وروسته مې ملګری راغی، راغږ یې کړه: شیخه راشه که نه، شیخه راشه کتابتون ته. ولې؟ راشه که نه، ستا په ګټه ده. ورسره روان شوم، کتابتون ته دننه شوم. ټول ټولګیوال هلکان او نجونې هلته وو. د بهرنیانو خبره سرپرایز شوم. ومې ویل: څه خبره ده؟ ټول ګوښه شول. شاته یې زما د خوبونو شهزاد کې درېدلې وه. ورته کتل مې او کتل مې. یو ځل مې نظر په ځمکه ایښي بیک ته شو. ومې ویل: خبره څه ده؟ ټول په یو غږ وویل: موږ په داستان پوه شوي یو. د ټولګي نماینده مو وویل: ظاهره وروره، زه خو له اوله پوه وم چې ستا داسې چوپتیا لوی ویښتان، غټه ږیره او تغییر خامخا د مینې له امله دی. خو پرون سولې موږ ټولو ته وویل چې دا زما په خبره سر نه خلاصوي. تاسې یو څه وکړئ. د سولې پلار غواړي اوس سوله دغې د پخواني کوژدن ورور ته نکاح کړي، خو سوله تا غواړي او ته او سوله بغیر له دې بله لار نه لرئ چې وتښتئ. زه همداسې غلی وم. بل ټولګیوال مې وویل: موږ د هر څه تیاری کړی، خو ښه به وي چې همدا اوس حرکت وکړئ، کنې د سولې پلار به نه تا ژوندی پرېږدي نه سوله، ځکه د سولې کورنۍ به اوس خبر شوي وي. زه حق حیران وم، احساساتي شوی وم. په ژړغوني غږ مې وویل: ښه صحیح ده. سولې ټول په مخ کې وویل: زما مدرن مجنون هم ژاړي. ټولګیوال ووتل. درسونه پیل شوي وو. کتابتون کې هم نور څوک نشته وو. پر څوکۍ کېناستم. څو شېبې غلی شوم. له ځان سره مې سوچونه کول. دا خو ځای خبره نه ده. یو ځل خو جرګه ورشه، که یې ونه منله دا تښتول هم یو معنا لري. پردی لور تښتول د نړتوب کار دی. ستر مې له سوچونو چاودېدو. ومې ویل: تا ته د خپل پلار عزت نه دی ګران؟ هر چا ته خپل عزت ګران دی. هېڅ داسې نجلۍ نشته چې خپله رضا د بل سره وتښتي. خو ولې؟ ستونزه څه ده؟ له شېبې چوپتیا وروسته یې وویل: هغه ورځ مې هر څه واورېدل. زما پلار زما تره دی. څنګه تره؟ څنګه پلار کېدی شي؟ د مور له خونې اوازونه راتلل. داسې ښکارېدل چې خپل منځ کې جنجال دی. غوږ نیول مې عادت نه دی، خو ورغلم. د وره څنګ دیوال ته مې سر کېښود. مور پلار ته وویل: زه پوهېدو چې زموږ به اولادونه پیدا کېږي، کنې ستا له ورور مې په ژوند کې دا بدبخته نه اخیستله. اوس یې ژر له دې کوره ورکه کړه. زه یې د وینو تږي یم، هسې نه خون مې د غاړې شي. د تل په څېر څه مې ونه ویل. په سوله مې زړه وخوږېدو. څه مې کړی وی، مینه مې لرله ورسره. لږ وروسته مې وویل: ښه، تا څه وویل مخکې؟ مدرن مجنون؟ هو، خو دا تا له ځان نه څه جوړ کړي دي؟ وخت او وخت داسې کړم. ومې نه غوښتل چې وخت ضایع شي. تم نه شوم. بیګ مې راواخیست او له پوهنتونه ووتلو. موټر کې ناست و. د پوهنتون نه لږ مخکې مې موټر ودرولو. سر مې په شټرنګ کېښود. غلی وم. هغې وویل: څه وشول؟ څه نه، سوچ کوم چې چېرته به ځو. موټر مې روان کړه. لږ وټ زنګي تېر و چې هغې په عاجزه لهجه وویل: ظاهره چېرته ځو؟ همداسې ځو، ګورو بچې منزل مو کوم ځای کېږي. د کابل قندهار پر لوی لاره روان وو. سپېره ډاګونه ترسره وکېدل. راسته خواته دښته وه. د روستانو له وخته پاتې شوي ټانکونو ډکه وه. بل خوا د نوې ودانیو خښتې ترسره وکېدې. د افغان بي سیم لیکدړې ته مې پورته وکتل. لیکلي وو: خدای مو مل شه، ښه سفر. پوه شوم چې له کابل ووتلو. ورو ورو مې موټر ځغلولو. د ښار ډریور یم نه و. سړک کوچنی و.
لږ مخکې لاره کې د تیلو پمپ سره ودرېدم. غوښتل مې موټر ته تیل واچوم چې لاره کې خلاص نشي. موټر ته مې تیل واچول. سولې وویل زه وږې شوی یم. د تیلو پمپ کې بس یو جومات و. کانتین نشته و چې سولې ته د خوړلو څه راوړم. ومې ویل دلته خو څه نشته، مخکې به وګورو. خیر موټر ته پورته شوم. کیلې مې موټر کې راتاو کړه. موټر سلپ نه وهلو. 2-3 وارې مې کوښښ وکړه، ونه شو. بانټ مې پورته کړه. غوښتل مې وګورم چې څه ستونزه ده. سوله هم له موټره ښکته شوه لکه ماشوم چې مور یې لمن نیولې وي. دغسې راپسې ګرده تاوېده. ومې ویل ولې ښکته شوې؟ ډارېږم. مسک شوم. څه مې ونه ویل. د تیلو پمپ یو کارګر راغی. له موټره تاو راتاو شو خو زور یې ونه رسېد پرې. ویل ستونزه یې عجیبه ده او دلته خو مستري نه پیدا کېږي. وچه دښته ده. خدای مې مل شه نو. بله چاره نه وه. ما هم کوچنی کار نه و کړی. د یو چا لور مې راښکتولې وه. اړ شوم موټر د تیلو پمپ کې پرېږدم. موټر مو په ټیلو یو څنګ ته ودرولو. زه او سوله د سړک څنګ ته راغلو. سړک ته شو. هېڅ موټر نه د سترګو کېدو. ساعت وروسته یو بایسکل لرې راښکاره شو. سپین ږیری سړی پرې ناست و. رانږدې شو. په روانه یې غږ کړه و دواړو طرفو لارې بندې دي. خدای چېرې ماین چاودلی دی. څنګ ته کېناستم. پر زنګون مې سر کېښود. خوب را باندې لږ لږ غلبه کړې وه. سترګې مې پټېدې چې د یو لارې ډوله موټر غږ مې واورېده. د کابل له لوري را روان و. نه مې غوښتل له لاسه یې ورکړم. د سړک په منځ ودرېدم. دواړو لاسونو باندې مې اشارې ورته کولې. موټر رانږدې شو. ودرېدو. په اندام غټ سپین ږیری پکې ناست و. ومې ویل کاکا موږ به تر یو ځای ونه رسوې؟ چېرته ځئ؟ هر ځای پورې چې ته ځې زموږ منزل معلوم نه دی. زه خو وردګو ته ځم. او تاسې؟ څه مې ونه ویل. د فکر کول وخت نه و. موټر ته ورپورته شوم. سولې ته مې لاس ورکړه. راپورته مې کړه. موټر حرکت وکړه. تر یو ځایه تللي وو. سپین ږیري کاکا د سولې طرف ته عجیب عجیب کتل. سولې ته مې غوږ کې وویل مخ دې پټ کړه، کابل خو نه دی. سولې مخ پټ کړه. سپین ږیري کاکا له ځان سره په خپله لهجه کې زمزمه کوله. محبت اول اسانه په نظر راغی، په آخر کې نصیب خو نیچیګر راغی. ستړی وم. د کاکا زمزمو نور هم خوب راوسته. سترګې مې پټې شوې وې. د موټر د بریک ټس شو. راویښ شوم. سترګې مې ومږې. کاکا وویل زه خو تر دې ځای راتلم. نور څه خدمت؟ خیر اوسې کاکا. خو دا کوم ځای دی؟ دا چک دی چک. کاکا 2 مڼې راکړې او موټر حرکت وکړه. سپېره دوړه پورته شوه. مخکې روان شولو. دا ځای سپېره دښته وه او تر نیم ډېره یې هدیرې نیولې وه. سولې ته مې مڼه ورکړه. له کله نه چې وږې وه سولې واره له مڼې کړپ کړه. ما مڼه خولې ته وړله خو زړه مې ونه شو. هغه مې هم سولې ته ورکړه. نابلده وم. سولې کلک له لاسه نیولې وم. ساعت وروسته یو پخوانی جیپ ډوله موټر راغی. اشاره مې ورته وکړه تر څو ودرېږي. ودرېدو. ورته مې ویل وبښئ دلته جومات چېرته؟ نور خو نه یم خبر، خو هغه د لنګر کلی دی. جومات یې هم حتما هملته دی. مننه. موټر ولاړو. سولې وویل جومات څه کوې؟ ها؟ ولې نکاح نه تړو؟ زه په حرام ډول نشم اوسېدلی در سره. سوله مسکی شوه. ویل ویاړم در باندې زما مدرن مجنون. تر کلي لاړو. جومات هم په پوښتنو پیدا کړه. سوله مې د باندې پرېښوده. زه دننه جومات ته لاړم. ملا صاحب ډېر ښه سړی و. ټوله کیسه مې ورته وکړه. ویل راځئ زما کور ته، نکاح به مو وتړم او تاسو چې دا خپل راځئ نن شپه هم ما سره وکړئ. د نکاح کار خلاص شو. زه او سوله د یو بل شولو. خو سولې اندېښنه کوله. ورو یې راته وویل چېرته به اوسېږو؟ موږ خو څوک نه لرو. لکه چې ملا صاحب واورېدل ویل ظاهره زویه تر څو دلته یاست زما ځمکې ډېرې دي. زه خو جومات کې وم.
زما ځمکه کې کار کوه او زموږ کور کې اوسې، هسې مو اولاد نشته، په تاسو به مو زړه ډاډه وي. د ملا صاحب ښځې ترخه موسکا وکړه، ویې ویل ښه وایي زویه. ورسره ومې منله. اوس دلته اوسېږو. خواري او مزدوري لومړیو کې راته ګرانه وه، خو اوس عادت یم، ښه خوشحاله یو او داسې ښکاري چې ظاهر پلار کېدونکی دی. تر دې دمه مې دا تر ټولو اوږده لیکنه وه. بله لیکنه څه وخت وروسته شوې وه، دوام مې ورکړه. 1981 کال د دلوې 2 نیټه. شاید نور لیکلو ته نور څه نشته وي. موږ داسې ځان ورکړه چې هېڅ چا پیدا نه کړو. زه پلار شوی یم. د لور نوم مې میناخي نیښي. موسکا یې تر موره زر چنده خوږه ده. دا لیکنه همدومره وه. کتابچه کې تر 500 ډېرې تشې پاڼې وې. وروسته لیکونو دوام موندلی و. 1984 کال د سرطان 5مه، کابل علي آباد روغتون. ځان پورې خندا راځي چې څرنګه ساده ومه، ژوند پسې د مړو تر مزاره پورې تللی و. له تېرې لیکنې کم او زیات 3 کاله تېر شول، خو ژوند داسې لوبه وکړه چې باید نه وی کړی. لور مې د 12 میاشتو شوې وه. کلیوال مو پېژندل. هغه ځای زموږ کلی شوی و. د ځمکې کارونه مې زده کړي وو. د خوراک او څښاک هومره مې ګټلې ښه مې یاد دی. د شپې سولې راته وویل لیچې مې تشې شوې. ولې؟ دا ستا د شوخې لور د لاسه مې بنګړي مات شول. خیر غم مه کوه، اوبه شي. دا هماغه شپې سبا د غرمې وخت کېدو، پیاده بازار ته ولاړم. سولې ته مې له بازاره بنګړي لاس کې نیولي وو. په سندرو کور ته روان وم. کلي ته نږدې ومه. د ډزو اوازونه مې تر غوږو شول. فکر مې کولو چې څوک کار کوي، ځکه هر وخت مې اورېدل. کور ته نږدې شوم، چیغې مې واورېدې. څادر مې په اوږه واچولو، منډه مې کړه. د کور دروازه خلاصه وه. خلک راټول وو. خلکو منځ کې ورنږدې شوم. سوله پرته وه. میناخیلې غېږ کې وه. د څادر پیڅکه مې تر غاښ لاندې کړه. د انګړ منځ کې ونې لاندې ولوېدم. ملا صاحب وویل د سولې ورونه وو. موږ ډېر کوښښ وکړه، خو پر موږ یې کم ډزې کړې وی. ویل چې ظاهر ته څه نه وایو، همدا یې سزا ده. زه بېهوشه شوم. سترګې مې پرانیستې. د ساعت ټک ټک مې اورېدلو. سر ته مې مور ناسته وه، ژړلې. په ژړغوني غږ یې وویل زویه ولې ته له ځان سره داسې ظلم کړی؟ ما چیغه کړه سوله چېرته؟ مور څه ونه ویل، خو زه هوښیار وم، پوهېدم. ورور مې وویل خاورو ته مو وسپارله. ستا لبیک ملا صاحب ستا موبایل پیدا کړی و، موږ یې راخبر کړلو. له کوره ووتلم. ډېر وخت شو. د معتادینو منځ کې ژوند کوم، خو معتاد نه یم. لیونتوب مې غوره کړی دی. د لیونو هوښیاري هم ومنئ. په دښتو ګرځي خو په ښار نه راځي. یو بله لیکنه شته وه، دوام مې ورکړه، خو داسې لیکل شوې وه لکه لاسونه چې پرې رېږدېدلي وي. 1988 کال. نن دې له یادونو ځان بېغمه کوم. دا کتابچه به یا سوځوم یا یې هم چاته ورکوم چې یو کس خو زما د ځورېدلي زړه غږ واوري. ورونو دې رښتیا هم سخته سزا راکړه. تر مرګ هم نه ترې خلاصېږم. بای.